وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په نننۍ ولاګ کې چې کوم دی د تاسو ته زما د ورځ کې زه څه ټاسک کوم څه کارونه کوم هغه تاسو سره شیر کوم. نو د ټول نه فرست د ښایسته سینري وه دې کې میډیټیشن ورته وایي یا ګرینري ته کتل وایي ونو ته کتل وایي په دې کې ریلیکسیشن او بار چې کوم دی نو اوکسیجن ابزارب کولو په نیچر کې لږ وخت تېرولو. دا ما شوټینګ چې کوم دی د هر 8 بجې کړی دی. د دې نه مخکې چې کوم دی د سهار جمع او د هغې نه بعد د قرآن مجید کلاس هغه سکپ کړی یم. د دې نه بعد دا د ماسپښین کلاس دی چې کوم دی ریمومرایزیشن کوم د قرآن مجید، ځکه چې ما په 2020 کې چې کوم دی د قرآن حفظ کړو. د هغې نه بعد بیا 3 کاله تقریبا 3.5 کاله ما چې کوم دی نو دور ونه کو. د حفظ نه بعد صرف دغه حفظ مې کړی 3 کاله دور ونه کو. هغې نه بعد دا بیا ما 2024 کې ریمومرایزیشن سٹارټ کو شروع کو. ریمومرایزیشن می شروع کو. اوس ریمومرایزیشن ان شاء الله په ختمېدو دی، خو دا د جون میاشت نو په جون میاشت کې دا سټرګل جاري و. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا سيدي يا بیا د 2 بجو نه واخله د 4 بجو پورې دا کلاس زما چې ریمومرایزیشن کوم. د هغې نه بعد چې کوم دی د بل ریلیکسیشن دپاره بهر ونو ته ګرینري ته ځنګل ته وتلو. او ګرمي دونه وه چې په آبادۍ کې اوسېده ګران و. نو بیا چې کوم دی نو بهر ووتو د نیچر ته، شنو ونو ته، د اوبو غاړو ته. نو هلته کې لاړو، هلته هم ریلیکسیشن کوو، هلته هم چې کوم دی نو ساید هاسل باندې کار کوو، سکالرشپ هم پاینټ کول او اپلایګانې هم کولې. په هغه ځای کې انټرنیټ دغلته کې چې کوم دی د ایزي کې انټرنیټ کار کوي. دا ګرینري هم ده، موسم هم پکې ټیک دی. د دې نه بعد چې کوم دی بیا د مفتي صاحب حلقې ته لاړو. هلته چې کوم دی مونږ د قرآن مجید تفسیر حلقه وه. نو هغه کې چې کوم دی مونږ کلاس واغستو، 1 غنټه کلاس و. د هغې نه بعد بیا رالو، بیا نور څه کارونه مارونه و. هغه هر یو شارټ ما نه دی راوستی ویډیو کې. د هغې نه بعد مونږ د سپیشل کورني آیس کریم چې کوم دی بالکل پیور ډرای فروټس دي او پیور شوده دي پی دي. د دې آیس کریمو ته انجوای کړه. او دا چې کوم دی زما د ورځې لږ ټاسک او دا پکې ما چې کوم دی کنټینټ کریشن وکړو. دا ویډیو چې کوم دی ما پکې جوړه کړله، لږ شارټونه مې پکې اخیستي وو. نو نننی ولاګ تاسو ته څنګه چې کوم دی خوښ شو که نه خوښ هم نه شو. که خوښ شوی مي نو یو لایک راله راکړئ، او که نه مي بیا راته ووایئ چې څنګه جوړ کړم. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.